نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اوریدلای شئ. نړۍ جال. بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو قدرمن اوریدونکو او د غراز د ټولنیزو رسنیو کارونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشاله یو چې یو ځل بیا هم حاضر شوي یو زه رحیم سکندر یم او هیله ده چې تاسو روغ جوړ واستئ. نړۍ جال خپرونه باندې پیل کومه. نو د تیر په څیر موږ بیا هم د ټولنیزو رسنیو هغه موضوعات راغلو چې حساس وي، د نن ورځې خبره وي یا د پرون ورځې خبره وي یا د راتلونکي ورځې خبره وي چې زموږ د ټولنې سره، زموږ افغانستان سره، زموږ عقیدې سره اړخ ولګوي. نو د پرون ورځ چې وه دا هم ډیره بختوره ورځ وه، د انګریزانو د وتلو ورځ وه، د شکست ورځ وه، د اسد 28مه وه چې په ټول هیواد کې ولمانځله شوله. بیلابیلو ځایونو کې دفاع وزارت کې ولمانځله شوله. د افغانستان اسلامي امارت ګڼو وزیرانو، چارواکو پکې ویناوې وکړې، برخې اخیستې وه. دغه راز په نورو ولایتونو کې د اطلاعات و کلتور ریاستونو له اړخه له خوا نه همدغه راز د ورزشکارانو ټولنو ریاستونو مدیریتونو له امریتونو له خوا نه ولمانځله شوله. دا چې دې ورځې هغه فلسفه څه ده او دا کومه ورځ وه، څنګه وه، چا پکې برخه اخیستې وه، یو کس ته منسوبوي یا یو کس ته کریډټ ورکول کېږي که نه ټول خلک پکې برخه اخلي یا ازادي د ټولو وي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارت له امریکایانو نه ازادي واخیستله، خپلواکي واخیستله. دغه راز د روس نه موږ ازادي واخیستله، ټولو مجاهدینو، ټولو افغانانو پکې برخه اخیستې وه. څنګه چې هغه یوه مشهوره ترانه ده چې ولس را سره نیمه کړه د خپلې خولې مړۍ، موږ ماته کړه نړۍ. نو دغه راز د انګریز خلاف هم 3 جګړې وشوې. دریمه جګړه چې 80 کاله وروسته ازادي واخیستله، خپلواکي واخیستله افغانانو، یعنې دلته انګریزانو سره 3 جګړې وشولې. دریمه کې بریا ترلاسه کړله، هغه داسې بریا چې له هېواد نه وروستی عسکر هم ووته د انګریزانو، دا د برطانیه وه. نو ډېرې خبرې نورې هم شته پکې. اول به راشو د حریت تبصرې ته. حریت راډیو ورباندې تبصره کړې ده، ایکس پاڼه کې خپره کړې ده، هغه هم تاسو ته نشر کړم. یو بله تبصره هم شته چې هغه هم تاسو ته نشر کړم که وخت و. نورې د بیا رغونې خبرونه هم شته، هغه هم تاسو ته وړاندې کړم. چارواکو چې کومې ویناوې کړي دي، وزیرانو ویناوې کړي دي، هغه هم تاسو ته وړاندې کړم. خو لومړی راځو دغه تبصرې ته چې حریت په خپل ایکس پاڼه باندې خپره کړې ده. د له انګریزي ښکېلاکه د افغان ملت فلسفه. نړۍ کې ټول مخلوقات له الوتونکو نیولې تر ځمکنیو مخلوقاتو ټول د ازادۍ مینوال دي، خو د انسان روح او روان بیا د حریت په وجه د غلامۍ له زنځیرونو خلاصیږي او د عزت او کرامت ژوند یې په برخه کیږي. خپلواکي فطري روڼتیا ده چې روحونه پرې روښانه کیږي. په دې لاره کې هره څاڅکې وینه راتلونکو نسلونو لپاره د حریت ستوري ګرځي. افغان ملت د تاریخ په اوږدو کې د کمو امکاناتو په لرلو سره اشغالونو ته د ماتې ریکارډ لري. دوی د اشغالونو تیارې د ایمان په ځواک ورکې کړي او د وینو په قیمت یې د خپلواکۍ ډیوې بلې ساتلې دي. د اسد 28مه د همدې سرښندنو پایله ده چې پکې افغان ولس د سرونو په بیه ازادي وګټله. غازیان په ایمان او زړورتیا د تورې او ټوپک په زور د انګریزي ښکېلاک پر وړاندې ودرېدل او د خپل هیواد د ازادۍ غږ یې پورته کړ. دا ورځ به د تاریخ په پاڼو کې د تل لپاره په ویاړ او افتخار یادېږي، ځکه افغان ملت پکې د خپلواکۍ ثمرې ته ورسېدل. غازیانو انګریزي استعمار مات کړ او نړۍ ته یې د خپل هیواد د خپلواکۍ پیغام ورساوه. په دې تاریخي ورځ افغان ولس وښوده چې ازادي په خبرو، چغو او شعارونو نه ترلاسه کیږي، بلکې د دې لپاره د جهاد پر مټ د سرونو نذرانې پکار دي. په همدې جهادي مبارزه کې افغان ولس له ویاړه ډک میراث ژوند وساته او خپله خاوره یې له انګریزي استعماره خلاصه کړه.
دا د نظامی معرکې ترڅنګ د خپلواکۍ ساتلو ایمانی جذبه وه. نن موږ له انګریزي ښکېلاکه د ازادۍ 106مه کلیزه لمانځو. نو د اسلامي امارت د جهادي مبارزې لاسته راوړنه هم پکې د پام وړ ده، ځکه دا د هماغو غازیانو لمسی دي چې پر خپلې خاورې امریکایي اشغال تس نس کړ او د اسلامي امارت تر قیادت لاندې د خپلو نیکونو یاد ژوندی وساته. دوی د نړۍ په کچه د سترو ځواکمنو اشغالګرو پر وړاندې ودرېدل او هغوی له پلویانو سره یو ځای له هیواده وځغلول. دا د هیواد د ازادۍ لپاره د جهادي سرښندنې معاصره بیلګه ده چې د اسلامي شرعیت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې ترسره شو. د تاریخ دغه ډول ورځې موږ ته ښیي چې هیڅ ځواک د یو مجاهد ملت هوډ نشي ماتولی. د استعمارونو او اشغالونو ماتول د دې خاورې د اصلي وارثانو پلرنی میراث دی او هر افغان بچی به د خپلو نیکونو پر پل ږدي. دا تاریخ ښیي افغانان د هر ډول استعماري فکر پر وړاندې درېدلي او راتلونکي کې به هم که اړتیا شوه ودرېږي. دې بریا نړۍ ته وښوده چې خپلواکي د عقیدې او ایمان په ځواک ترلاسه کیږي، نه د وسایلو او تجهیزاتو په ځواک. د انګریزي استعمار پر وړاندې د افغان ملت یووالي انګریزان په منډو کړل. بیا د شوروي اتحاد پر وړاندې د ولس قیام شورویان په ګونډو کړل او د غربي اشغال پر وړاندې د افغان ولس سرښندنو امریکا تېښتې ته اړ کړه. دا نړۍ ته پرلپسې پیغام ورکوي چې افغان ملت خپلواکي او ازادي د خپل ژوند له اساسي او تلپاتې ارزښتونو ګڼي. د داسې ورځو یادول موږ ته د مجاهدینو قربانۍ په ګوته کوي او دا ښودنه کوي چې افغان ملت د حریت لپاره ستره ایمانی جذبه لري او په داسې عقیدې ترلاسه کوي چې پر وړاندې هیڅ استعماري ځواک نشي تم کېدلی. د انګلیسیانو، شورویانو او امریکایانو ماتول د افغان ولس راتلونکي نسل ته میراث دی چې د ازادۍ ارزښت باید په هر قیمت وساتي او فکرونه د استعمارګرو او اشغالګرو له لومو بچ کړي. افغانانو ته د دې ازادۍ د ساتنې لپاره فکري روغتیا مهمه ده. دوی باید خپل فکرونه د اشغالګرو له تبلیغاتو وژغوري او د اشغالګرو له طرفاتو لومو ځان ساتل، له غلطو معلوماتو بچ کېدل چې په پایله کې ملتونه په پوره شعور او هوښیارتیا خپل راتلونکی ټاکي. په دې سره د خپلواکۍ او ملي هویت ساتنه دایمي کیږي، ځکه د پردیو اشغالګرو شومې موخې بیا پیژني او پر وړاندې خپل هر ممکن مسؤلیت په ښه ډول ترسره کوي. د تاریخ په اوږدو کې چې هر وخت استعماري ځواکونو د افغانانو پر خاوره د نفوذ هڅه کړې، نو د دې ملت بچیو ورته د خپلې عقیدې او خپلواکۍ لپاره سینې سپر کړې. همدا علت دی چې نن د ازادۍ په شتون کې د دې ولس تږي روحونه سرابیږي. د اسد 28مه موږ ته ښیي چې ملتونه د قربانۍ په سپېڅلتیا او د حریت په هوډ ژوندي پاتې کیږي، نه د زورورو اشغالونو تر سیوري لاندې. کله چې ایمان د یو ملت په رګونو کې ژوندی وي، هیڅ طوفان او ښکېلاک به یې د حریت مشعل مړ نه کړای شي. دا د حریت تبصره وه چې ورباندې شوې وه. یوه بله تبصره هم مخته راځي چې د زمري 28مه د خپلواک د هیواد د خپلواکۍ حماسه، او دا هم تاسو ته وړاندې کومه د ملت د سرښندنو پیل. دا به هم تاسو ته وړاندې کوم. په تاریخ کې داسې ورځې شته چې یوازې د کالیزو په پاڼو کې نه پاتې کیږي، بلکې د ملت د وجدان، غیرت او حماسو په تاریخ کې تلپاتې ځای نیسي. د اسد 28مه د افغان ولس د ایمان، میړانې او د اسمانڅکو غرونو د تندر په څیر یوه حماسه زیږوونکې ورځ ده. همغه ورځ چې د انګریزي ښکېلاک د غرور ستنې زموږ د وینو په نظرانه یو په بل پسې وغورځېدې او د لوی افغانستان د سپېڅلې خاورې هرې ذرې زموږ د قربانیو او سرښندنو گواهی ورکوله. په دې ورځ د افغانانو میړانه د خپلو کورونو له خونو، د کلیو له ډبرو او د غرونو له څوکو راټوکېده. د هرې قربانۍ انځور د خاورې او تاریخ په سترګو کې
د استقلال سند وګرځید. د اسد 28مه نه یوازې د ماضي حماسه ده بلکې د راتلونکي نسل لپاره د غیرت میړانې او د وطن ساتنې ژمنه هم ده. د غرور ماتې، د استعماري زړونو زړښت. هغه ستر استعمار چې د نړۍ نیمه خاوره د غلامۍ په زنجیرونو تړلې وه زموږ د شملورو غازیانو د شملو ول ته په ګونډو شو. توپونه، ټانګونه او زرګونه عسکر د ایمان د تودې وینې په وړاندې بېوسه شول. د افغان ولس تاریخ له میړانو، سرښندنو او د سپېڅلي عقیدوي ځواک له تندریزو کیسو ډک دی. په دې ورځ نړۍ ولیدل چې هره وسیله قوي هم وي د ملتونو د ایمان پر وړاندې بېوسه ده. د اسد 28مه نړۍ ته دا درس ورښیي چې هیڅ استعمار د ملت یووالي، غیرت او د توکل علی الله ګروهې ته ماتې نشي ورکولی. ځواک ته د خپلواکۍ څراغ د ایمان او غیرت رڼا. استقلال یوازې د پردیو عسکرو ویستل نه دي بلکې د ملت د وجدان بیداري، د ټولنیزې هوښیارۍ او د ارزښتونو د ساتنې ژمنه ده. د اسد 28مه موږ ته دا درس راکوي چې خپلواکي د الله ستر نعمت دی چې د ژوند هره برخه رڼا کوي. د اسد 28مه څراغ موږ ته وایي راتلونکی نسل یوازې هغه وخت خپل فرهنګي او دیني ارزښتونه خوندي ساتلی شي چې د خپلواکۍ ساتنه د هر افغان د ژوند برخه وي. خپلواکي یوازې د خاورې په نوم نه بلکې د ایماني ځواک په رڼا کې خوندي کیږي. د تاریخ نه زړېدونکی درس د مبارزې تسلسل. په هیواد کې د خپلواکۍ د ګټو 105 کلیزې تیرې شوې خو د زمري 28مې درسونه زاړه نشول. د استعمار بڼه بدلیږي خو ماهیت یې نه بدلیږي. که پرون یې توپونه او عسکر ونر یې فرهنګي یرغلونه، فکري جګړې او اقتصادي فشارونه دي. که هغه مهال یې د دریو غرونو لاندې خیمې وهلې نن یې د رسنیو او فکري یرغلونو له لارې د ذهنونو د استعمار هڅه پیل کړې ده. خو افغان ولس د تاریخ په اوږدو کې نړۍ ته وښوده چې هر ډول استعمار د ایمان، غیرت او د ملت د یووالي پر وړاندې ماتې خوري. د اسد 28مه درس موږ ته وایي ملتونه یوازې هغه وخت ځواکمن پاتې کیږي چې خپلواکۍ ته ژمن وي، له رهبرۍ سره یووالی ولري او د خپل دین، فرهنګ او ارزښتونو ساتنه د ژوند برخه وګڼي. د جهاد میوه د اسلامي امارت وراثت. نن د اسلامي امارت تر سیوري لاندې د خپلواکۍ بیرغ بیا جګ شوی دی. هماغه بیرغ چې د اسد په 28مه په وینو سور شوی و. اسلامي امارت د همدې حماسې وارث دی، د همدې وینو ساتونکی دی او د همدې استقلال تسلسل دی. د اسلامي امارت له کبله د اسد 28مه حماسه ژوندۍ پاتې شوې او راتلونکي نسلونه ترې د خپلواکۍ، ایمان او غیرت درسونه ترلاسه کوي. د خپلواکۍ 3 څراغونه پیغامونه. خپلواکي د الله جل جلاله نعمت دی. ساتنه یې له قربانۍ پرته ناشونې ده. د رهبرۍ او ولس یووالی د استعمار د ماتې تر ټولو پیاوړی اساس دی. 3 استقلال د ایمان په توره ساتل کیږي. هغه ملتونه چې پر الله توکل وکړي د نړۍ هیڅ ځواک یې ماتولی نشي. د ازادۍ شمله. د اسد 28مه د افغانانو د غیرت ورځ او د خپلواکۍ د وینو حماسه ده. دا ورځ موږ ته وایي چې ملتونه یوازې هغه وخت ژوند کوي چې خپل استقلال وساتي. افغان ولس د خپل تاریخ په اوږدو کې نړۍ ته دا درس ورکړ چې ازادي د انسان د ژوند روح دی او روح هیڅکله د زولنو په سیوري کې نه پاتې کیږي. د زمري 28مه د هیواد د خپلواکۍ حماسه ده، داسې حماسه چې د افغانانو په وینو لیکل شوی او د اسلامي امارت په سیوري کې د راتلونکي لپاره لکه د لارې مشال ساتل کیږي. نو دلته یو بل هم د دام تاسو ته وړاندې کومه. دا د شهید ملا عبدالله یعنی ګوډ ملا صاحب مفصل ژوند لیک دی. دا قاری عبدالستار سعید لیکلی لومړی برخه ده. ملا عبدالله چې ډیر خلک یې د ګوډ ملای لنګ یا د اتمانی ملا په نومونو پیژني. د افغانستان د تاریخ هغه څیره ده چې یوه پیړۍ وړاندې افغانستان ته په لومړي ځل د اروپایي ریفورمونو
ریفورمونو د راتګ په وړاندې یې پراخ قیام رهبري کړ او نوم یې د تاریخ سرټکی شو، هغه چې په سیاسي، اجتماعي او ارزښتي لحاظ څومره اغیز پرېښود په هغه اندازه معرفي شوی او خلکو پیژندلی نه دی. دلته هڅه کوو د نوموړي د اعدام او شهادت د 100 کلن کېدو په مناسبت یې ژوند یو څه رڼا ته کړو. اتماني د ملا عبدالله د زیږېدو سیمه اتمانی د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز جنوب شرق ته د 14 کیلومتر په فاصله د غرونو په لمن کې پروت یو کوچنی کلی دی چې په اداري لحاظ د ګردیز اړوند دی. د اتماني شمال ته میلن کلی، جنوب ته یې خانی کلا، غرب ته د زاهو سیمه او شرق ته د لیوس غر دی چې همدا غر بیا مخ په شرق او جنوب د پکتیا د غرونو سلسلو پیلامه ګڼل کیږي. د اتماني کلي اوسیدونکي د احمدزی او د یحیی خیلو خاخ سره تړاو لري چې الایار خیل یې بولي. د دوی لوی نیکه چې په الایار بابا شهرت لري نومړنی کس دی چې په دې سیمه کې میشت شوی او یو محکمه برجوره کلا یې ودانه کړې وه. پخوا تر دې بیا دا کلا د امان الله خان په وخت کې ونړول شوه. د الایار اولاد اوږده زمانه په همدې یوه کلا کې اوسېدلې. دوی د کلا مخې ته مسجد درلود چې تر اوسه پورې پاته دی. د مسجد لومړنی امام یې مولوي عبدالمجید نومېده چې په قوم خروټی و. مولوي عبدالمجید ډیره زمانه د اتماني په کلي کې د الایار خیلو امام و. ملا عبدالله اخوانزاده د الایار خیلو د مسجد امام مولوي عبدالمجید یو زوی درلود چې عبدالله نومېده. دا چې هغه وخت به د ملا امام زوی خلکو اخوانزاده باله. د مولوي عبدالمجید زوی هم په ملا عبدالله اخوانزاده شهرت درلود. عبدالله اخوانزاده یو ذهین او ځیرک طالب و چې د خپل پلار تر علمي او اخلاقي تربیې لاندې روزل شوی و. لدینی تعلیم سره هغه د ترقیت او تصوف لاره هم پالله او د کابل د شور بازار د مجددي حضراتو سره د تصوف بیعت کړی و. د اتماني کلي شرق ته د لیوس غر هغه ډبرینه غونډۍ اوس هم عبدالله کمر یادیږي چې ملا عبدالله به ورته د ذکر او مراقبې لپاره راتلو ترڅو خپل وظایف او مراقبې له خلکو ګوښه په فارغ زړه ترسره کړي. ملا عبدالله که څه هم په بدني لحاظ لږ معیوب و او په پښه نه ګوښېده نو په علمي لحاظ د خورا ستر استعداد، قوي روحانیت او بعزمه شخصیت درلودونکی و. له همدې امله کله چې مولوي عبدالمجید وفات شو، پګړۍ د اتماني کلي خلکو زوی ملا عبدالله اخوانزاده ته ور په سر او د امامت محراب یې ور وسپاره. ملا عبدالله نه یوازې له پلار ورپاتې مسجد وپاله بلکې ورسره یې د خلکو په مرسته یوه کوچنۍ مدرسه حجره هم جوړه کړه او ډیرو طالبانو به ورسره درسونه ویل. هغه نور خلکو ملا عبدالله نه باله بلکې د اتماني ملا په نوم یې شهرت درلود چې نه یوازې په درس کې نوم درلود بلکې د بیان او جذاب تقریر له استعداده هم برخمن و. د اتماني د خلکو په وینا ملا عبدالله د امان الله خان له واکمنۍ وړاندې په سیاسي چارو کې ډیر غرض نه درلود. یوازې د خپل سیمې په کچه د خلکو د فتوا او دیني لارښوونو مرجع ګڼل کېده. هغه چې پاخه عمر ته رسېدلی او ګیره یې سپینوالي ته مایله وه، په وروستیو کې د جمعې او اخترونو د لمانځه اقامه هم پیل کړه چې جذابې وینا ته به یې له شاوخوا کلیو ډیر خلک راتلل. د هیواد په کچه یو لړ تحولات په 1298 هجري لمریز کال کې په افغانستان یو لوی سیاسي تحول راغی. په همدې کال د افغانستان پاچا امیر حبیب الله په لغمان کې وژل شو. پر ځای دریم زوی امان الله خان د پاچاهي پر تخت کېناست. امان الله خان د افغانستان د بشپړ استقلال د داعیې له راپورته کولو او له انګریزانو سره په څو جبهاتو کې د جهاد په اعلانولو پراخ محبوبیت د ځان کړ. دا وخت پر اسلامي نړۍ د غربي استعمار سلطه
اوج ته رسېدلې او د مسلمانانو یوازینۍ تکیهګاه عثماني خلافت هم وروستۍ سلګۍ وهلې. نو ځکه اسلامي امت په خاص ډول افغان ولس امان الله خان ته د یوازیني مستقل او اسلام ساتونکي پاچا په نظر کتل. خو ډیر وخت نه وتلی چې د افغان مومن ولس د امیدونو پر ډیوه د نهیلۍ باد راولوت. امان الله خان چې په فکری لحاظ له شام نه راغلی محمود طرزي لخوا روزل شوی او په اسلامي او مسلکي لحاظ د عراقي اصله عسکري مربي محمود سامي شاګرد و، د دې پر ځای چې افغان مومن ولس له هیلو سره سم یو په شرعي اساساتو ولاړ اسلامي نظام جوړ کړي، د خپل واکمنۍ تهداب یې له غربي نقشو سره سم وکیښ. امان الله خان د اصلاحاتو یا ریفورمونو تر عنوان لاندې هڅه پیل کړه چې له پلار او نیکه ورپاتې د افغانستان واکمني او سیاست له سره تعریف او نویو اساساتو باندې ودروي. د هغه وخت دی چې په ترکیه، مصر او ایران کې د ریفورم یا نوسازی تر عنوان لاندې د غرب د فکری، فرهنګي، اجتماعي او اقتصادي ماډلونو د ترویج لپاره کار پیل شوی و او امان الله خان هم نه غوښتل دې ځغاستې وروسته پاتې شي. د چې افغانستان د معاصرو غربي حقوقو متخصصینو شتون نه درلود، امان الله خان د قانون جوړونې لپاره د بدري بیگ په نوم د ترکیې یو کمالیست قانونپوه استخدام کړ چې له خپل ټیم سره یې د ارګ په شمالي برج کې په نظام نامو یا قوانینو جوړولو کار پیل کړ. بدري بیگ د دې پر ځای چې په قانون جوړونه کې د افغان مومن ولس دینی او بومي اصول په نظر کې ونیسي، د هغه وخت د ترکیې هغه قوانین یې راوژباړل چې اصل یې د غربي هیوادونو لکه آلمان، اتریش او سویس په خاص ډول د فرانسې ناپلیوني قوانین او مقررات وو. په دې توګه د اماني ریفورمونو لومړنۍ خښته ناسمه کېښودل شوه چې وروسته یې خورا ډېر جنجالونه او غمیزې وزېږولې. د نویو او نابلدو نظامونو ترڅنګ ځینې نور موضوعات هم وو چې د استقلال ګټونکي امان الله خان محبوبیت یې اغېزمن کړ. د تعلیم اجباري کول او مختلفینو ته یې نقدي جریمه ټاکل هغه څه و چې محلي چارواکو ته یې د رشوت او له غریبو خلکو د ناروا جرمانو اخیستلو لاره خلاصه کړې وه. هغه بېکسه کورنۍ چې ماشومان به یې ښوونځي ته نشول لیږدولی مجبور و چې چارواکو ته د ځان خلاصولو لپاره یا رشوت او یا نقدي جریمه ورکړي. د مستوراتو لومړنۍ ښوونځی چې د امان الله خان خواښې اسما رسمیه مدیره، ملکه سوریه سرمعلمه او نورې معلمان د ترکیې او اروپایي هیوادونو وې. د زرنګار پارک سره امانیه لیسې اوسنۍ استقلال لیسې ته مخامخ جوړ شوی و. د مکتب نجونو د خپلو استادانو په تقلید حجاب نه رعایت کوو چې د هلکانو د لیسې سره د یو ځای رخصتۍ پر وخت به هره ورځ د اختلاط داسې ناوړه صحنه رامنځته کېده چې د پتمن ولس لپاره له روحي شکنجې کمه نه وه. ولایاتو ته د مستوراتو د ښوونځیو له پراختیا سره خو ځینو والیانو هڅه پیل کړه چې په اجبار د خلکو نوڼې ښوونځیو ته راوباسي چې د دې کارونو په کندهار، بلخ او ځینو ولایتونو کې بلواګانې هم راوپارولې. د افغانستان استقلال او انګریزانو سره له توافق وروسته انګریزانو د ډیورن پورې غاړه قبایلي سیمو کې د نویو فارورډ پالیسي له اړخه له مخې پراخ عملیات او په بې دفاع قبایلو درانه بمبارونه پیل کړل. د قبایلو د قتل عام په وړاندې د امان الله خان بې تفاوتي او د مرستې لاس نه و اوږدولو هم یو شمیر افغانان خصوصا د جنوبي ولایاتو خلک امان الله خان غوسه کړي وو. په عموم کې د اروپایي عاداتو ترویج کابل کې د مسلکي پوهانو تر عنوان لاندې د اروپایي نارینه او ښځینه بیروبار دیني علما کرامو او روحانیونو ته په رسمي کچه په کمه کتل، د نقدي جریمو او رشوت زیاتېدل او په اجتماعي، اخلاقي او عسکري برخو کې یو شمیر ناوړه بدلونونه هغه څه و چې د امان الله خان پر وړاندې د ولس په دل او دماغ کې ګیله او غصه ذخیره کوله. د لانجې زړی امیرالدین خان هندوستانی
د اماني دور په اړه یو لوی درواغ دا دی چې امان الله خان ته د هغو دینی علماو، روحانیونو او پیرانو لخوا لانجه جوړه شوه چې په اصل کې د افغانستان نه و. د بغدادي پیر افسانه به مو شاید لوستی وي، اما واقعیت دا دی چې امان الله خان ته لانجې کوم بغدادي پیر او ملا نه، بلکې د بغدادي جنرال محمود سامی، ترکی قانونگزار بدری بیگ او هندوستانی حاکم اعلی امیر الدین خان په شان هغو بهرانیانو راوپارول چې امان الله خان د خپل حکومت مهم منصبونه ورسپارلي وو. یو ناویلی حقیقت دا دی چې د امان الله خان په حکومت د افغانستان د بل هر وخت په نسبت زیاتو بهرنیو اتباعو، اروپایانو، ترکانو او هندیانو رسمي دندې درلودې چې دلته یوازې د یوه په کردار بحث کوو. د 1901 لمریز کال د سنبلې په 19مه امان الله خان یو شاهي فرمان امضا کړ چې له مخې میر محمد هاشم د مالیې وزیر، محمد سلمان د قطغن او د بدخشان نایب الحکومه، سرور خان بارکزی د کندهار نایب الحکومه، ترکی الاصل توفیق بیگ د زراعت عمومي مدیر او هندوستانی امیر الدین خان د سمت جنوبي لوی پکتیا حاکم اعلی مقرر شول. د امیر الدین خان په اړه د انقلاب افغانستان کتاب لیکوال محمد حسین هندي په 155 یو تر 156 مخونو کې لیکلی چې هغه افغانستان ته له راتګ وړاندې د انګریز تر واک لاندې هند کې د پولیسو سرجنټ و، هلته یې کوم جرم کړی و او افغانستان ته راتښتېدلی و. افغانستان کې هم په فساد او جاسوسۍ متهم و، سره له دې چې هیڅ لیاقت یې نه درلود او په رشوت اخیستلو هم معتاد و. امان الله خان ورته د سمت جنوبي حکومت وسپاره، خو ډاکټر محمد طاهر بورګي لیکلي چې امان الله خان له امیر الدین خان سره فکري خپلوي درلوده. افغانستان ته له راتګ وروسته هغه د مشروطه خواهانو په ګوند کې شامل شوی او په همدې اتهام د امیر حبیب الله خان په وخت کې زندان ته هم لوېدلی و. کله چې امان الله خان واک ته ورسید او د محمود طرزي د فکري لارویانو په حیث یې ټول مشروطه خواهان آزاد او په مهمو څوکۍ وټاکل. امیر الدین خان هم آزاد شو. ورپسې لومړی د کابل په کوټوالۍ امنیه قماندانۍ کې مقرر او بیا د پکتیا حاکم اعلی شو. د افغانستان دوهم اساسي قانون ته کتنه امیر الدین خان چې له رشوتخورۍ او اخلاقي کمزوریو سره د ناپوهۍ هم ورباندې ختمه وه، په پکتیا کې خورا پارونکي اقداماتو ته لاس واچوه. دا وخت چې د بدري بیگ لخوا ژباړل شوې نظامنامې چاپ او ولایاتو ته تکثیر شوې وې، امیر الدین یې تطبیق په خورا قاطعیت سره پیل کړ. له قوانینو د تخلف په صورت کې د نقدي جریمو وضع کېدلو هغه ته د ناسم استفادې دروازه په دواړو پلو خلاصه کړې وه. خو تر ټولو خطرناکه دا و چې امیر الدین دینی مقدساتو ته هم چندان احترام نه درلود. د لوی مورخ غبار او نورو تاریخ لیکونکو په وینا هغه به په ښکاره ویل چې قانون ناسخ شریعت است. دا چې د نظامنامو یو شمیر مواد له اسلامي شرعي اصولو سره په ټکر کې وو. کله به چې د خلکو لخوا د موضوع مطرح کېده، حاکم اعلی امیر الدین خان به په دې تورو ځواب ورکاوه چې نوي قوانین تر قرآن لوړ دي، اعوذ بالله، او له دې وروسته به خلک یوازې د همدې قوانین پیروي کوي. فضل عنی مجددي 240 محیدین انیس چې د هماغو حالاتو شاهد پاتې شوی په خپل مغتنم اثر بحران او نجات 11 مخکې وایي چې د حاکم رویه تر دې ناوړه وه. کله به چې کوم چا د شریعت مطهره یا قرآن کریم یادونه کوله، د ورباندې چیغې وهلې چې تاسو قرآن نور زوړ شوی، شریعت ته نور ضرورت نشته، یوازې د قانون خبره کوئ. د امان الله خان نظامنامې په خپل ځای خو د تطبیق په برخه کې د والی امین الدین دا وړ چلن نور په دې کې د شک ځای نه پرېښود چې ډیر ژر به حکومت ته لانجې راپورته کړي، ځکه د تجربې له مخې د افغانستان خلک که د بل هر څه پر وړاندې حوصله ولري اما د خپلو مقدساتو توهین نشي زغملی او پر وړاندې توند غبرګون ښیي. دا لومړۍ برخه وه او ډیره اوږده هم شوله دغه خپرونې نیمایي.
نو دا د شهید ملا عبدالله ګوډ ملا صاحب باندې مشهور دی، ډېر غلط تبلیغات پسې شي. نو دغه لیکنه چې ما ولوستله، که دا تاسو سمه نه وي اورېدلې، یو ځل بیا د تکرار خپرونه واورئ چې زموږ ارزښتونه، زموږ کادرونه، زموږ شخصیتونه هغه تاسو ته په سمه توګه معرفي شي. او دلته چې کوم تبلیغات شوي دي، مخکې یادونه وشوه چې موږ فزیکي جګړه ختمه شوه، خو فکري جګړه روانه ده چې دلته بېلابېل داسې ناولونه چاپ شوي دي. بغدادي پیر یو مثال دی چې هغه یوه خیالي کیسه ده، خلک په تاریخ مني، یو خوږه غوندې لیکل شوې ده. نو دغسې ډېر روایات دي چې خواږه لیکل شوي دي، نو خلک یې داسې مني چې ګني دا یوه رښتیا تاریخي کیسه ده یا تاریخ بیانوي. نو د خپرونې نیمایي څه چې ډېر یو 10 دقیقې په وخت هم دي، بله برخه به یې لنډه وي، هغه را سره واورئ. هغلته هم ډېرې خبرې شته چې تاسو ته یې وړاندې کړو. چېرته ځئ مه لنډه د ماخلو بېرته راځو. نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اورېدلی شئ. نړۍ جال د هوریت راډیو قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا ښه راغلاست. درته وایو نړۍ جال خپرونه ده. تېره نیمایي کې موږ 2-3 تبصرې ولوستلې چې د استقلال په اړه وې. موږ د انګریزانو نه ازادي اخیستې وه 106 کاله مخکې، او 106 کلیزه یې موږ ولمانځله. نو د اسد 28 هر کال لمانځل کېږي. د اسد 40 د امریکا نه، د ناټو نه موږ ازادي اخیستې وه، هغه لمانځو د چې د اګست 15 کېږي. او د انګریزانو نه چې کومه ورځ د لمانځنې دا د اسد د اګست 19 کېږي. او د روسانو نه چې اخیستې وه ورځ د سور د 8 ده. نو دلته نور موضوعات هم شته. د امریکا نیویارک کې 4 وسلوالو برید کړی او 3 تنه یې ځای پر ځای وژلي. او 9 نور ټاپیان نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور کې ویلي چې پیښه یکشنبه بروکلین کې شوې او وسلوالو بېلابېلې وسلې کارولې دي. اقتصادي معاونیت وایي افغانستان ته به راشو. افغانستان اوس مهال د خپلې اړتیا وړ 80 سلنه اوړه په کور دننه تولیدوي. یاد معاونیت زیاته کړې چې په هیواد کې د اوړو تولید 200 فابریکې فعالیت کوي چې 1 میلیون ټن اوړه د یاد 200 فابریکو او پاتې نور د اطرافي ژرندو په واسطه تولیدیږي. سرچینه وایي افغانستان په کلني ډول شاوخوا 6 میلیونه ټنه اوړو ته اړتیا لري چې له ډلې یې 3.5 ټنه په کور دننه تولیدیږي. یاد معاونیت زیاته کړې اسلامي امارت هر کال د غنمو حاصلاتو په وخت کې له بزګرانو اضافي غنم په مناسبه بیه پیري او په امارتي سیلوګانو او زیرمو کې ساتي چې بیا د اړتیا پر مهال بازار ته وړاندې کوي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي د روان 1404 کال د غبرګولي میاشت په پرتله د چنګاښ میاشت د افغانستان په صادراتو کې 9.40 میلیونه ډالر زیاتوالی راغلی دی. یعنې تقریبا 9.9 چې 50 میلیونه ډالر راځي. د یادې ادارې چنګاښ میاشت کې د هیواد د صادراتو ټول ارزښت 104 میلیونه ډالر ښودلی چې په داسې حال کې چې غبرګولي میاشت کې بیا دا کچه 63 میلیونه ډالر ته پورته شوې ده. همداراز چنګاښ میاشت کې د افغانستان واردات 1 میلیارد او 190 میلیون ډالر ته پورته شوي، خو په غبرګولي میاشت کې بیا د وارداتو کچه 930 میلیون ډالر ته رسیده. د موده کې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او تاجکستان ته شوي او واردات بیا له ایران، چین او پاکستان شوي دي. د کندهار کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست ویلي دغه لړۍ له کندهار بهر ته د انځرو صادرات پیل شوي. د کندهار کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست ویلي دغه لړۍ دوشنبه د یو سوداګر له لوري سعودي عربستان او متحده عربي امارات ته د 100 ټنه انځرو په صادرولو سره پیل شوه. یا د ریاست ویان محمد حنیف حقمل ویلي د کندهار انځر د خپل ځانګړي کیفیت او خوږوالي له کبله غربي عربي هیوادونو کې ښه نوم لري
او ورځ تر بلې بهرنیو هیوادونو کې غوښتنه زیاتیږي. ښاغلي حکمل زیاته کړې راتلونکو میاشتو کې به د انځر تر څنګ د کندهار نورې وچې او تازه میوې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته صادرې شي. د ونې ده چې د کندهار کې په 15,000 هکټاره ځمکه د انځرو بڼونه کرل شوي چې سږ کال یې حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د هرات ولایت مقام ویلي تر اوسه پورې شاوخوا 15,000 راستنه شوي هیوادوال د صنعتي ښارګوټي په فابریکو او تولیدي شرکتونو کې په کار ګمارل شوي دي، یعنی 15,000. خبرپاڼه کې راغلي د استخدام لړۍ روانه ده او ټاکل شوی چې 10,000 تنه نور هم په بیلابیلو فابریکو کې په کار وګمارل شي. یاره دوی چې د اسلامي امارت مسؤلینو له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو راستنېدو پر مهال ژمنه کړې وه چې د نورو خدمتونو سربیره به دوی ته په کور دننه د کار زمینه برابره شي. کندوز کې بهرني سیلاني ته د ضرر رسولو له امله یو تن ونیول شو. د امر بالمعروف او نهي المنکر وزارت ویلي کندوز ولایت کې هغه کس نیولی چې یو بهرني سیلاني ته د ضرر رسولو هڅه کوله. د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي نوموړي کس د اسلامي افغاني کلتور خلاف په عام بازار کې غیر اخلاقی حرکتونه ترسره کول. هغه ویډیو چې ټولنیزو رسنیو کې پرې ګڼ تبصرې هم شوي لیدل کیږي چې یو بایسیکل چلونکی هڅه کوي کندوز ښار کې روانو بهرنیو سیلانیانو ته ځان نږدې کړي. امر بالمعروف او نهي المنکر وزارت زیاته کړې چې یاد وزارت افغاني کلتور خلاف کړنو پر وړاندې جدي دی او ټولو ته یې خبرداری ورکړی چې له دا ډول کړنو لاس په سر شي. دا کس رښتیا هم بایسیکل دی او بهرنی سیلانی د شاته خاوند هم پسې دی. خاوند ویډیو ترې کوي، یو افغانی دی، د بایسیکل چلی په څنګل یې وهي. دا ډېرو خلکو غوسې راپارولې وې، احساسات یې راپارولي ول، ویل چې څوک شته چې دغه ونیسي. نو سبا ته یې بس بیا ونیو، ویډیو هم ترې وکړه، نشر شو. قرغیزستان کې د افغانستان سفارت وایي د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزیر نوردین عزیزي له مل پلاوي سره د قرغیزستان روسیې اوم اقتصادي فورم کې ګډون کړی. یا سفارت وایي افغان پلاوي د قرغیزستان لومړي وزیر ادلیبیک الشویچ، ډېر عجیبه نومونه دي، الشویچ، او د دې هیواد د یو شمیر وزیرانو د سیمې د پلاو له مشرانو او په کوربه هیواد کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو سره هم وکتل. سرچینې ویلي په دغو کتنو کې د افغانستان او قرغیزستان په دوه اړخیز اقتصادي او سوداګریزو اړیکو سربیره د پانګې اچونې، سوداګریزو همکاریو او همدارنګه د ډیپلوماټیکو او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا او پرمختګ او دوه اړخیزو ګډو اړوند موضوعاتو خبرې وشوې. یاده دې وي چې د روسیې له لوري د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې پریکړې وروسته افغان ډیپلوماتانو د نورو هیوادونو له لوري د ورته اقدام یادونه وکړه او پرته له نوم ښودلې ویلي چې نور هیوادونه به هم لکه د روسیې په څیر ډیر ژر ورته پریکړه وکړي. د حریت ونیز ځانګړې 112 غڼه په PDF بڼه یا د غڼه چې وړمه ورځ خپره شوې، بله ورځ د سرمقالې په ګډون په بیلابیلو لیکنې، راپورونه، خبرونه، تاثیرات پر کتاب، تبصره، شعرونه او نور مطالب خپاره شوي. د حریت ونیز دا غڼه د افغانستان اسلامي امارت د بیا حاکمیت څلورمې کلیزې ته ځانګړې شوې وه. د افغانستان اسلامي امارت له انګریزي ښکېلاک څخه د خپلواکۍ اخیستلو 106مې کلیزې په مناسبت ویلي یوه پیړۍ کې د نړۍ د دریو سترو قدرتونو ماتول د افغان مجاهد ولس کلک ایماني هوډ او د غیرت ښودنه کوي چې د خپل دین، عقیدې او خپلواکۍ په ساتنه کې څرګند کړ. د اسلامي امارت په اعلامیه کې راغلي له دې بریا وروسته افغانانو دوه نورو سترو قوتونو شوروي اتحاد او امریکا پر وړاندې پرله پسې بریاوې ترلاسه کړې چې د افغانانو په تاریخ کې د میړانې او سرښندنو ستر باب ترې جوړ شو. اعلامیه کې همداراز راغلي اوس د دې وخت دی چې څو ځوانان او راتلونکي نسلونه د خپلو اسلافو په قدم پل کېږدي او د هر ډول تجاوز او استشغال پر وړاندې په کلکه اراده ودرېږي او له تیر تاریخ مثبت زده کړه وکړي. له نن څخه 106 کاله وړاندې په همدې ورځ د افغانانو د یوې پیاوړې جهادي مبارزې په برکت د وخت استعمار انګلیس امپراتوري دې ته اړ کړ چې د افغانستان بشپړه خپلواکي ومني او د بهرني سیاست صلاحیت چې د هغه مهال د انګریزانو له لوري سلب شوی و بیرته افغانانو ته وسپاري.
د افغانستان وسلوال فوز لوی درستیز قاری فصیح الدین فطرت د هیواد د خپلواکۍ 114 کلنې په مناسبت ویلي افغانانو هیڅ کله اشغال نه دی منلی او نه به چاته اجازه ورکړي چې د افغانستان په خاوره واکمني وکړي. ښاغلي فطرت د ملي دفاع وزارت تالار کې له انګریزي ښکېلاک څخه د هیواد د خپلواکۍ 114 کلنې په مناسبت مراسمو ته ویلي یو پیړۍ کې د دریو زبرځواکونو ماتول د افغانانو هغه ویاړونه دي چې سترګې پرې نشي پټېدلی. نوموړي نړیوال ته پیغام کې ویلي افغانان اوس مهال بشپړ امنیت او اسلامي نظام تر چتر لاندې د اسلامي امارت په واکمنۍ ژوند کوي. د افغانستان استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وثیق ملي دفاع وزارت کې د خپلواکۍ 114 کلنې په مناسبت جوړ شوي مراسمو ته وویل د دې لپاره چې د مجاهدینو قربانۍ او سرښندنې بې ځایه شوې نه وي اړتیا ده چې د خپلواکۍ په ساتلو فکر وکړو. ښاغلي وثیق د کوم هیواد د نوم اخیستو پرته وویل هر څوک پر افغانستان د تری اراده لري نو تیر تاریخ ته دې کتنه وکړي. د نوموړي په خپلو خبرو کې د یو بل پر وړاندې په درناوي او د مشرانو پر اطاعت ټینګار وکړ او زیاته یې کړه خپل منځني درناوی او اطاعت هغه څه دي چې د کفري نړۍ له اشغال هیواد او خلک ساتلی شي. د کورنیو چارو وزارت اداري معین ملا رحمت الله نجیب د هیواد د خپلواکۍ 114 کلنې په ویاړ په دین د افغانانو ټینګه عقیده او سرښندنه د اشغال د دوام مخنیوي لامل شوه. ښاغلي نجیب د هیواد ساتنې او پرمختګ لپاره زده کړې اړینې وبللې او ویلي دي د اوسني عصر د اړتیاو له مخې دا زده کړې دي چې د هیواد دفاع پرې کولی شو. نوموړي دغه څرګندونې د ملي دفاع وزارت تالار کې د هیواد د خپلواکۍ 114 کلنې لمانځنې په مناسبت کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د هیواد د خپلواکۍ 114 کلنې په مناسبت ویلي د هغو موخو لپاره چې ازادي مو پرې ترلاسه کړې غور ونشي د بیا اشغال سره به مخ شو. مولوي امیر خان متقي ټینګار کړی چې د بیا اشغال د مخنیوي لپاره د ولس رضایت ترلاسه کول او په ټولو برخو کې د هیواد ځان بسیاینه د نظام د پایښت لامل کیږي. نوموړي زیاته کړې افغانستان کې تل د اشغال تر پای وروسته د بهرنیانو په اشاره تګ کول د دې لامل شوي چې افغانستان بیا اشغال او د تورو تنبو شاته ولویږي. ښاغلي متقي یو ځل بیا ټینګار کړی چې نړۍ سره د اسلامي اصولو او اقتصاد محوره پالیسۍ له مخې د اړیکو پراختیا غواړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د هیواد د خپلواکۍ 114 کلنې په مناسبت ویلي اوسنۍ عصري نړۍ سره د سیالۍ په موخه باید عصري زده کړو ته مخه او له پرمختللو وسایلو سره آشنایي پیدا کړو. ښاغلي برادر اخوند په بهر میشتو افغانانو غږ کړی چې غیږې خپلو هیوادوالو ته پرانیستې ده د خپل هیواد ته دې راشي او د پردیو له تېروتنو دې ځان وساتي. اقتصادي معاون همداراز په خپلو خبرو کې نړیوالو سره د اړیکو پاللو ډاډ ورکړی او په زغرده یې ویلي افغانستان نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. ملا عبدالغني برادر خپلواکۍ 114 کلنې په مناسبت تیرو ته په اشاره ویلي د افغانانو د ازادۍ لپاره درنده بیه پرې کړې خو له بده مرغه چې وروسته د ازادۍ هیواد د خپل منځي جګړو او بهرنیو هیوادونو اشغال سره مخ شوي دي. د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د هیواد د خپلواکۍ 114 کلنې په مناسبت مراسمو ته ویلي دا د ټول ولس مسؤلیت دی چې د خپلې خاورې او ازادۍ ساتلو لپاره کار وکړي. مولوي یعقوب مجاهد ویلي تل د نورو په اشاره افغانان غولول شوي او د افغانستان خاورې اشغال لپاره ښوونځی مدرسه کلتور ملا او ګڼو نورو برخو کې دستې برابرې شوي دي. ښاغلي مجاهد ټینګار کړی چې نور باید د ازادۍ اخیستلو ته تکرار ته زمینه برابره نشي. نوموړي ولس ته په پیغام کې ویلي د اسلامیت افغانیت ورآخوا نور باید د چا په خبر ونه غولېږي او د هغو د سوخ کار نشي چې په تیر کې پرې عملي شوي دي. دفاع وزیر ډاډ ورکړی چې اجازه به ورنه کړه چې بیا ځلې څوک له افغانانو ازادي واخلي او بیا هغو جګړو ته ور وګرځي چې د افغانستان د تباهۍ لامل ګرځي. د افغانستان په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د افغانستان د خپلواکۍ 114 کلنې په مناسبت ویلي افغانستان له لسیزو جګړو وروسته اوس زیات امن دی او د نشه یي توکو پر ضد مبارزه کې پرمختګ شوی. خلیلزاد په ایکس پاڼه لیکلي په مهمو بنسټیزو پروژو هم کار روان دی. نوموړي د افغانستان د تیري ادارې سیاسیونو ته په اشاره ویلي پخوانیو مشرانو او واکمنانو د تیرو 20 کلونو له سترو فرصتونو ګټه وانخیسته او اوس هڅه کوي خپلې تېروتنې بیا تکرار او پخوانۍ ګټې بیرته ترلاسه کړي. نوموړي داسې مهال دغه څرګندونې کړې چې د راپورونو له مخې د تیرې ادارې یو شمېر چارواکي د پاکستان حکومت په غوښتنه هلته سر راټولیږي. د ازبکستان د برېښنا پروژو پلي کولو کې کیفیت ته پام وکړي.
سور صلیب افغانستان کې مو د 600,000 ناروغانو درملنه کړې ده. د کښتۍ ډوبېدو له امله 40 کسان لا درک شوي. نایجریا کې د افغانستان صادراتي توکي له هوا له لارې نړیوالو بازارونو ته لیږدول کیږي. علي اکبر جمشیدیان ایران د کاري ځواک له کمښت سره مخ شوی کله چې کډوال ترې راغلي افغان کډوال او اقتصادي معاونیت وایي د مهال د اړتیا وړ 80 سلنه اوړه په کور دننه تولیدېږي. پاکستان کې د اورګاډي چپه کېدو پیښه کې 33 تنه ټپیان شوي. نورستان کې د څه باندې 5 میلیونه افغانۍ په ارزښت قیمتي ډبرې وپلورل شوې. تیره میاشت له افغانستانه د 1.4 میلیونه ډالر په ارزښت صادرات شوي. د لوګر په ازره کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیان اړولی دی. له کندهار څخه 100 ټنه انځر عربي هیوادونو ته صادر شول. کابل ښار کې د یو شمېر لوګي کوونکو موټر اسناد ضبط شوي. روغتیا سازمان له افغانستان سره 83 ټنه طبي توکو مرسته کړې ده. او بغلان کې د یو سړک په خولو چارې پیل شوې دي. او پاکستان کې افغان سفیر د کډوالو د عالی کمشنري مشر سره کتلې دي. هرات په صنعتي ښارګوټي کې 15,000 بیرته راستنونکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. لوګر په 2 ولسوالیو کې 4 نوي مخابراتي سایټونه جوړیږي. د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي د کار تر پایه به 800,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه کړای شي. پاکستان پنجاب او صوابۍ کې د ورښتونو له کبله 180 کسان مړه شوي دي. آلمان پاکستان د 211 ایستل شوي افغانان بیرته هیواد ته پرېږدي. حماس له 80 ورځني اوربند سره هوکړه کړې ده. ټرمپ د پوتین او زلنسکي د لیدنې لپاره زمینه برابره کړې ده او زلنسکي ته ویلي دي چې که ته جګړې ته دوام ورکړې نو ډېرې سیمې به له لاسه ورکړې. بغلان کې د 180 میګاواټه برېښنا د تولید هوکړه لاسلیک شوې ده. ملا محمد حسن اخوند د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د لوړو زده کړو پر کیفیت لوړونې ټینګار کړی دی. او نو زموږ د خپرونې وخت هم پای ته رسیږي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره 14 میلیونه یورو مرسته وکړله. افغان کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو او د ځمکو ویش بهیر دوام لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړني لومړ لوبغاړي په کابل کې د 10 ورځني تمرینات کیمپ له بشپړېدو وروسته پرون ماسپښین د متحده عربي اماراتو پر لور روان شول. ټاکل شوی چې افغان لوبغاړي به په اماراتو کې په 2یم تمریناتي کیمپ کې ګډون وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي په یاد کیمپ تر پایه رسېدو وروسته به راتلونکي 3 اړخیزې لوبلړۍ لپاره د ملي لوبډلې وروستی لومړ اعلان شي. نو بهرنیو چارو وزارت ویلي چې چهارشنبه د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اخسار ډار په 3 اړخیزه غونډه کې د ګډون په موخه کابل ته راځي. نو قدرمنو اوریدونکو زموږ د خپرونې وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نړۍ جال خپرونه او حریت راډیو زموږ نور خپرونه تعقیب کوي. تر بیا د الله تعالی په امان. نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اوریدلای شئ. نړۍ جال